مړه جمشید ګل یا بندو په کیسار جو دا کړه داسې چل شو چې موږ تریو په سروزا کې پروژه کې بس امیر صاحب موږ هم بس ویلې چې سوچې چې بس لوړو اوس د مزدګاری کې خلک غون کړي و کنه هغه بایون ته کوي نو بس موږ په بایون تجربه نو امیر صاحب چې بدا چل چې زه به بایون کوم تاسو خدمت وکړو روجا موتیلا مچ بس ټیک تو نو چې شاونه بینډم کو څکړي یو زو یو داو چې بینډم کو څکړي کنه بس دیور ور وچاولې اوریم وچاولو بس پیاز او بینډه او ټماټر بس ملان چانر تو بس مو جوړ څه مکس ور وچاو بس اگر ایسار په کراوه یو شای دې جوړ شي اوس امیر صاحب د هغه بیان په دوران کې منبر نه په مونږ فکر وو چې یو ورو نه بلاداري خو بس بینډه خو به خواشي نو بینډو کې څه شي مونږ ته چې امیر صاحب را بس غامه کا موټر پخلی کړی اوس بینډه چرو چرو سر په هغه نو که خیلو کا توزه بینډانی هغه سخت وی کنه هغه بخیا سره جدل خو نه وی بس یو راغه سو څکای خوشوانه او چاوا بوش څکای شوانه چې په کوته به زور ورکړه به سخت وا ګیر وبګي اوس امیر صاحب هغه راکشي بوی په ولګه چې بینډه پخې دي اوس نو جامو دی لا بس ټول هغه 15-20 منټ پوتې دي اوس بس یو چې څه به کو مو چیرې په ور وچاوه چې خامو چې ولا چې امیر صاحب چې ورته چې دا اوس کور خو پي بس امیر صاحب ډایرکټ درس بدل کړو ویلې چې ګوره یا لا ډېر نه متوناري او په دا نه متونو کې یو دی بنډې دا بنډې لري دا ډېر په نار پخېږي او دا ډېر کم ټیم ما خلی با چې پیاز او ټماټر او بس لاس منټه بس پخېږي اوس موږ چې دا د خلکو له درس کوي هغه نه متونو ته خایي او د اوس مونږه شورا کوله چې کوندې پخېری بس ما یا کو ټیم کم په دې راځي چې اوس نو پوي مړه بس زور ورکاوه او سخت رو پوښوي بس امیر صاحب چې کسا دا الله نه متونه لیدا سری لکه بنډې او دا بنډې پخېری خو موږ سمرګری نیوی روغلی پیږي نه و دا بس اوس هیڅ ضرورت هم نشته سر په کېره او بس لکه دمو کې دا پخېری او مو په ځین کې ویل چې بعد د خلکو له تاسو کوي چې څو کوم بس مو چې وبور وچا یور لوړو چې یو تر ډاکړو اوس امیر چې په منبر کې دا زور نه کوي پوس په منبر نو څه جوړ کې خدای خیر او خدای خیر ګرځو او چې دا بس فخيري او ضرورت نشته مړه مو چې دا ورېدل مولا خو خدمت ولا مو چې بس امیر چې خدمت وکړو امیر چې چالان غرقا ومړه بس امیر صاحب چې هم په مون چې پخېری دا په مون چې دا وساغه دی او کیسه بس لا په نعمتونو به په نوې راچاو راو چې بس خلکو را مې وی دا بس یور جوړ چې کې باز امیر صاحب صبر ونه شو چې څنګه سره د اعلان نعمتونو قدر ونه کیاسه ته شمه سیاست کوي